سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په پایله کې 6 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په دغه ولایت کې امنیتي سرچینې وایي د بمباري تېره شپه د یادې ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې په سهوي توګه ترسره شوې ده. له دې سره سم د هلمند والي ویان د پیښې د رامنځته کېدو پخلی کوي، خو زیاتوي چې د یادې پیښې د لا روښانتیا په موخه سیمې ته یو پلاوی تللی دی. د فاریاب ولایت عمومي امنیتي وضعیت تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ د وسلوال پوځ په اعلی سرقمندانۍ غونډه کې وارزول شو. ښاغلي غني دغه ولایت په اړه د امنیتي او دفاعي بنسټونو د راپور له اورېدو وروسته وویل د فاریاب خلکو ته له نغدي مرستو او خوراکي موادو سربیره به حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې هر اړخیزه اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي دي. د تخار په مرکز کې د یوې نښتې له امله 3 پاڅون کوونکي ووژل شول. دغه نښته تېر ماښام د طالقانو ښار په قلبر سیمه کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ رامنځته شوې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دې نښته کې 3 بریدګر هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د طالقانو ښار په پل قاق سیمه کې یو ځوان په ډزو سره وژل شوی او په تور یو کس هم نیول شوی دی. ولسمشر غني کرنې وزارت ته لارښوونه کړې چې د پکتیا د جلغوزو د پروسس ټولې چارې باید په دغه ولایت کې ترسره شي. ښاغلي غني تېر ماښام د پکتیا ځوانانو، مدني او ټولنیزو فعالانو سره په کتنه کې زیاته کړه چې ډېر ژر به د جلغوزو د پروسس د کارخونې ترڅنګ په پکتیا کې 2 سړې خونې هم جوړې شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته د پاکستان اقتصادي وده ناشونې ده او افغانستان له پاکستان پرته هم هند ته رسیدلی شي، خو اسلام آباد له کابل پرته منځنۍ اسیا ته نشي رسیدلی. د بغلان امنیه قمندان په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو د نمایندانو له پلویانو وغوښتل چې په ښار کې د وسلو له لیږد څخه ډډه وکړي. اکرام الدین سرې همداراز له یادو نمایندانو غوښتي چې په دې برخه کې له پولیسو سره همکاري وکړي، ګنې پرته له دې به پولیس په خپله لاس په کار شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د ډیریو نمایندانو پلویان په ښارونو کې وسلې له ځانه سره لیږدوي چې د خلکو د اندېښنې لامل شوي دي. او د بادغیس پولیس وایي د طالبانو د هغې ډلې مخه یې نیولې چې غوښتل د یو پاڅون کوونکي د کورنۍ غړي یا ووژني او یا هم له ځانه سره یې بوځي. دغه پیښه تېره شپه د اب کمري ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې او یو بریدګر هم وژل شوی دی. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني زیاتوي د یاد پاڅون کوونکي پلار چې د طالبانو له لوري برمته شوی و هم د هغوی له منګولو آزاد شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.